بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ موضوع ده بیولوژي اووم ټولګی اوله چپټر حجره سیل. ټاپک د موږ د سیل اینڈ ټایپس اف سیل، حجره او د حجرې ډولونه یا قسمونه. اول حجره تشریح. موږ دغه چپټر ټول په حجره باندې څرخي: حجرې تعریف، حجره پیژندل، د حجرې ډولونه، د حجرې تاریخ، د حجرې تیوري، نظریه د حجرې، حجره څو برخې لري، هر ارګنیل چې کوم دي هر برخه دا کوم کار کوي، څه دنده ترسره کوي، په دې چپټر کې د دې بحث کوو. نو اوله موږ سره دی واټ از سیل. سیل د څه ته وایي؟ حجره. The basic structural and functional unit of all living organisms is called cell. د ژوندۍ موجوداتو بنیادی structural معنا structure نه وتلی دی جوړښت ته وایي. جوړښت. functional د function نه وتلی دی چې کار ته وایي. کار. نو هغه بنیادی واحد چې د ژوندۍ موجوداتو ټول کارونه او جوړښت په دې بنیاد دی. معنا دا چې د ژوندۍ موجوداتو ټول برخې، ټولې ارګنز چې ورته وایي، عضو، عضلات وغیره د حجرو نه جوړ دي. او دا ټول کارونه چې کوم دي، مثال دی د ما هډوکي دي. هډوکي زه په هډوکي باندې ولاړ یم، د بدن یوه مهمه برخه مې ده، هغه تش نه جوړ دي، سیل نه جوړ دي. راشه غوښې ته، غوښه د سیل نه جوړه ده. ویښتانو ته راشه، دا د سیل نه جوړ دي. دویمه راځي فنکشن ته. فنکشن ته شته کار. د ټول بدن د هرې برخې کار هم په حجرو باندې ولاړ دی. مثال دی سترګه څه کار کوي؟ سترګه لیدل کوي. اوس دا د لیدلو کمانډ څوک ورکوي؟ دا امر څوک ورکوي؟ دا کار څوک ترسره کوي؟ دغه حجرې دي. کوم شي دي؟ دغه حجرې دي. سترګه باندې چاته کله یو شی مخامخ راشي، بغیر نه پرېږدي، راشي سترګې ته، هلته په ریټنا کې عکس جوړېږي، عکس راشي مغزو ته. دا پیغامونه ټول څوک راوړي؟ ټول سیلز دي، نیورون سیلز دي. بیا هغه ورته ووایي دا فلانکی کس دی، یا فلانکی شی دی، بیا دغسې عکس العمل ښیي، داسې که بچیانو لاس ولګي، کوم بل څه کېږي. دا ټول کارونه څوک ترسره کوي؟ دغه هم حجرې دي، نیورون سیلز ورته وایي. اوس که موږ ته مثال وایو نیورون سیل، مسکولر سیل، څومره قسمه چې اخلي هغه ټایپس دي. نو دا موږ سره شو د حجرې تعریف. په دې کې یو بل شی راغی یونټ، د بیسیک یونټ. بیسیک یونټ چې موږ ورته وایو، بیسیک یونټ معنا بیسیک یونټ بنیادی واحد. دا څه شی دی؟ لږ په دې بحث وکړو. موږ یو تعبیر ته وګورو، پلانکی مارکیټ، د پلاني کور. موږ کله هم دا خبره نه کوو د پلانکی مارکیټ ډېر ښایسته جوړ شوی دی، پلانی کور یې ډېر لوړ جوړ کړی دی. داسې نه وایي چې د پلاني خښ دی، د پلانکي کوټې، د پلانکي دوکانونه نه. که موږ وګورو کور یې تش نه جوړ دی، کوټو نه جوړ دی. کوټې راشي هغې نه کور جوړېږي. بیا کوټه ته موږ دا نه وایو چې دیوالونه دي، پلانکي دیوالونو کې کېناستلم، نه د پلانکي په اطاق کې کېناستم. اطاق د هغه دیوالونو نه جوړ دی، دیوال تش نه جوړ دی، هغه بیا د خښتې نه جوړ دی. کله نه وایم چې دا مخامخ خښتې چې ولاړې دي، هلته زه دیوال وایم. اوس دلته یو شی دی چې بیا بیا د یو شي په جوړښت کې یا په کار کې تکرارېږي. څه شي کې چې بیا بیا په یو شي په جوړښت کې تکرارېږي، هغه ته موږ بیسیک یونټ یا بنیادي واحد وایو. اوس که دلته موږ راشو، خښته ده، اوس د دیوال په جوړښت کې خښته بیا بیا تکرارېږي، بیا بیا خښته تکرارېږي. نو دې ته موږ بیسیک یونټ آف وال ویلی شو یا آف بلډینګ ویلی شو، ځکه دا د تعمیر په جوړښت کې بیا بیا تکرارېږي. همدغسې چې کوم سیل دی، اوس دغه سیل دی چې بیا بیا د موږ د بدن په جوړښت کې تکرارېږي. یو سیل بیا سره بل سیل شي، بیا بل سیل شي، بیا بل سیل شي، هغې نه بدن یوه برخه جوړېږي، هغې نه بله هغه سره یو ځای شي، هغې نه ټول بدن جوړېږي. نو هغه بنیادي شی چې د یو چا په جوړښت کې بیا بیا تکرارېږي، هغې ته موږ بیسیک یونټ وایو. دلته دغه سیل ته چې موږ بیسیک یونټ وایو آف لیوینګ ارګنیزم، د ژوندۍ موجوداتو بیسیک یونټ
دی دغه نو دا څه کوي ژوندي موجودات دې په بدن کې بیا بیا تکراریږي دا شو زموږ د نن ورځې موضوع بیا یو ځل تکرار یې وګورئ The basic structural and functional unit of all living organisms is called cell. مثال neuron cell دی muscular cell دی دا وغیره شول او دویمه تفسیره زه اوس نو هغه دي types of cell خدای ته وبخښه زه به هم درته جوړ کړم سل دومره وګورئ جوړښت یې دغسې دی دی بیا مختلفې برخې دي نو مخکې تفصیل سره وایه types of cell سل څو قسمه لري سل دوه قسمه لري چې یوه ته وایي پروکاریوټ سل او بل ته وایي eukaryotic cell prokaryotic cell یا eukaryotic cell سل تعریف مونږ زده کړه وپېژنده اوس یې قسمونو ته راځو اوس هغه حجره چې مشخص هستوي دیوال و نه لري کوم هستوي دیوال دا وروسته موږ وایو دغه تاریخ چې لږ په ذهن کې دغه ناس بیا ته موږ ته پوهېدل اسان دي هغه حجره چې مشخص هستوي دیوال و نه لري هغې ته موږ پروکاریوټ سل وایو څه وایو پروکاریوټیک سل اوس دا حجره شوله د موږ سره په دې کې مشخص دیوال نه لري خو دلته چې کوم هستوي مواد دی کروموسومز دي د ډي ان اې ده هغه پکې پراته ده بیا ګورئ پروکاریوټ سل هغه سل چې مشخص هستوي دیوال و نه چې مشخصه هسته و نه لري هغې ته موږ پروکاریوټ سل وایو لیا که بل تعریف یې وکړو چې هغه حجره چې مشخص هستوي دیوال و نه لري یا هغې ته موږ پروکاریوټ سل وایو بیا ګورئ هغه حجره چې مشخصه هسته و نه لري یا مشخص هستوي دیوال و نه لري هغې ته موږ پروکاریوټ سل وایو هستوي مواد پکې موجود وي چې کوم کروموسوم دي ډي ان اې وغیره دي هغه موجود وي خپله دنده ترسره کوي خو خاص کوم مشخص دا یې نشته چې دلته دا حجره دا کې دغه نیوکلیس یا هسته پرته ده ټولې بکټریاوې چې څومره دي ځینې الجیز هم پکې راځي خو بکټریاوې ټولې دي پروکاریوټ سل نه جوړ شوي دي ټولې بکټریا چې کومې دي دا دي پروکاریوټ سل نه جوړي دي دویمه ده یوکاریوټ سل یوکاریوټ هغه حجره ده چې مشخصه هسته لري مشخص نیوکلیس لري مشخص نیوکلیر وال هستوي دیوال لري هغې ته موږ یوکاریوټ سل وایو دغسې مثال دی د ګورئ موږ سره سل شو د نیوکلیس شو چې موږ ورته هسته وایو نیوکلیس هغه کې ګورئ هغه نیوکلیر مواد شته پکې په دې کې ګورئ کروموسوم وغیره شته پکې خو هغه دیوال نه لري مشخص ځای نه لري او دلته مشخص دیوال هم لري او مشخص ځای هم په حجره کې موجود چې نیوکلیس دلته پروت دی په حیواني حجرو کې نباتي کې په ټولو کې او هلته کوم ځای معلوم نه دی نو هغه حجره چې مشخصه هسته لري یا مشخص هستوي دیوال لري هغې ته موږ یوکاریوټ سل وایو او هغه حجره چې مشخصه هسته یا مشخص هستوي دیوال نه لري هغې ته پروکاریوټ حجره وایي او یوکاریوټ مثال حیوانات نباتات انسان غوا میخه دغه ټول چې کوم دي یوکاریوټ حجرو څخه جوړ دي.